والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وهجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزتمند دی کلام طاقت دا د متکلم دی طرف نه موقوف وی. دی خبر طاقت و عظمت دا د خبر کوین کی سره تړلای. عزتمند چې کله دی وی خبر متکلم عظیم وی بیا دی هغه خبره هغه په تعظیم سره ارویدې شي او د هغې بیا منل کېږي. عزتمند یو د مو د تو عام خلک خبرې وې او یو د مفتی صاحب هغه خبرې وې ا د مفتی عبدالرؤف صاحب خبرې هغه ډېرې درنې وې او ډېرې په توجه سره وې. عزتمند او یو کلام هغه دا چې د کومې حافظونې سینې ته منتقل کړه ده. عزتمند دی یو عظیم شخصیت خبره سمره په غور او په توجه سره ارویدا شي او د هغې منلې د پر هر ټیم انسان د بل انسان خبرې ارویدلې او د منلې د پر لبیک وي. نو دا کلام چې د حافظونې سینې ته منتقل ده دا د چا کلام ده؟ دا د چا کلام ده؟ دغې متکلم سیکتا قل اللهم مالک الملک. دغه متکلم هغه بادشاه ده چې د ټولې بادشاهیانو شهنشاه ده. توتی الملک من تشاء، چاته خوښه کړه ایخته بادشاهي ورکوي. وتعز من وتنزع الملک ممن تشاء، چاته خوښه کړله د هغه نه بادشاهي واپس وخلي. وتعز من تشاء، چاته خوښه کړله هغې ته عزت ورکوي. وتذل من تشاء، چاته خوښه کړله هغې ته ذلت ورکوي. ویبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاته خوښه کړه هغې ته رزق مال دولت فراح ورکوي. ویقدر، چاته خوښه کړه د هغې رزیر تنګه کي. یحتص برحمته من یشاء، دا د چا کلام ده؟ یحتص برحمته من یشاء، دا هغه چا کلام ده چې د چاته خوښه شي خپل رحمت وزر شیر غیر کی. ویؤید بنصره من یشاء، دا د چا کلام ده؟ دا د هغه چا کلام ده چې چاته خوښه شي د هغې سره امداد کوي. یغفر لمن یشاء، دا د چا کلام ده؟ دا د هغه ذات کلام ده چې چاته خوښه شي که هغه ډېر بدماشي ګنهګور وي د هغه مغفرت وکړي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، د ده نه څه کا پته نشي کوی چې داسې دې ویلې وکړل. ويعذب من یشاء، دا د چا کلام ده؟ دا د هغه چا کلام دی چا په حق شي د عذاب فیصله وکړي. لا يسأل عما يفعل، ده نه څه پته نشي کوی. یهب لمن یشاء اناثا، چاته بچی ورکوي. یهب لمن یشاء ذکورا، چاته بچیون ورکوي. ویزوجهم ذکرانا و اناثا، چاته خوښه شي بچیون بچی دواړې ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما،
چاته خوشا شي بانجی کی د ټوله دنیا ډاکټرون د جمع شي د ټوله دنیا حاکمان ساينس دانان د جمع شي رب کائنات د چا په حق شه د بل بچي د ورکول فیصله نه کړي د دنیا دا ټول تکتینا دا تقدیر بدلوي نشي کول ول ذات تنها یو الله دا کول ول ذات تنها یو د الله ذات وما تشاءون الا ان يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین رب کائنات فرمائی چې کیمه دې تو سے په دماغ شه سوچ او منصوبې دي وما تشاءون دا نه کېږي الا ان يشاء الله هغه کېږي چې په اسمانه شه رب کائنات کیمه فیصله وکړه الله رب العالمین فیصله په مزکا باندې سر ته رسېږي الله رب العالمین حکم منشي الله رب العالمین اطاعت او فرمانبرداری کېږي کل کائنات رب کائنات تابع او غلام دي کل کائنات رب کائنات تابع او غلام دي د کل کائنات حالات و باغه دا د رب کائنات پلوس شری له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى او اسمانه باندې حکومت تا او مزکه باندې حکومت تا د مزکه او د اسمانه په مابین شه په خلاشه سمرا کائنات انسان ته په نظر باندې دریمی الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره میرسترگاش پرجمای استری دا د رب کائنات غلامان دي په دې باندې دی یو رب کائنات حکومت تا وما تحت الثرى تحت سرا پر حکومت کوین کا بادشاہ تنها یو د الله پاک ذات تا لله المشرق والمغرب مشرق باندې حکومت کوین کا بادشاہ مغرب باندې حکومت کوین کا بادشاہ شمال باندې حکومت کوین کا بادشاہ جنوب باندې حکومت کوین کا بادشاہ په عرش باندې حکومت کوین کا بادشاہ په فرش باندې حکومت کوین کا بادشاہ په جنت او په جهنم باندې حکومت کوین کا بادشاہ په فضا او په هوا باندې حکومت کوین کا بادشاہ په میرسترګي او په شپېمی باندې حکومت کوین کا بادشاہ په ستوري او په هوا باندې حکومت کوین کا بادشاہ په اوریځ او په بارونه باندې حکومت کوین کا بادشاہ په ځنګلات باندې حکومت کوین کا بادشاہ په سمندر باندې حکومت کوین کا بادشاہ په انسانانو باندې حکومت کوین کا بادشاہ په جنات باندې حکومت کوین کا بادشاہ په فرشته باندې حکومت کوین کا بادشاہ دا د ایغ رب کلام دا د ایغ رب کلام دا قرآن د ایغ رب کلام دا نن دی الله رب العالمین عظمت میش پسینه شنشتا ځکه د الله کلام عظمت میش پسینه شنشتا نن د الله رب العالمین بڑائی د الله پاک قدرت کاملہ د الله پاک عظمت د الله رب العالمین صفاتنا د الله رب العالمین کبریائی دا د مش په زړه او په دل دماغ شنشتا ځکه د موت په زړه شه د رب کائنات کلام قدر نشتا کدا خبره کدا د رب عظمت میں زړه تکیزوا به د کلام عظمت موت سینې تکیزوا عزتمند بمدے قدر کولا افسوس عزتمند نند رب کائنات کلام صرف دے چاپی کول دے پورا پوتے دا نند رب کائنات کلام صرف دے برکت دے پورا پکرشش دولے تا پوتے دا نند رب کائنات کلام صرف پا مردگون پش تلاوت کول دے پورا پوتے دا قرآن کولاو کا دا قرآن دے تو نسوڑی دے دا قرآن اولا سباق سشیدہ الحمدللہ رب العالمین تعریفین دیغ اللہ ردی رب العالمین چاہ دے طول عالم پروارش کوین کدا خلید انسانوننا خلید جناتنا خلید فرشتینا خلید بحر و برنا خلید مشرق و دے مغرب و دے شمال و دے جنوبنا خلید عرش و دے فرشنا دے کل کائنات پروارش انتظام کوین کا رب اغیو دا دے اغنم اللہ دا دے اغ کلام دا دے دوزین عزتمند دے اللہ دے کلام ابتدا شریکی جی دے اللہ دے کلام بنیاد دادا دے اللہ رب العالمین دے کلام بنیاد دادا ایمان زڑے تا اللہ رب العالمین مطالبہ دو ایمان زڑے تا کس کی دے اللہ رب العالمین عظمت زڑے تا کس کی حدیث قدسی ہوئی ہے اللہ رسول فرمائی وچ اللہ رب العالمین فرمائی وچ کلا یو بندہ گناہ کئی گناہ ویلتفت الى یمین و شمال
شی طرف ته وګوري ګس طرف ته وګوري هر طرف ته فیضیش نظر وچای چې کله دای وی چې دا خو څه کا نشتا او په ګناه باندې جرأت شریکی رب کائنات ته تو سنا اوس په باندې کوي اے د مو بندا په دې ټوله ناظرین شمو نظر تو ته کمزور امو نظر تو ته کمزور ولید وړي کې بچینا حیا درسي مونږه حیا نه درسي عزت مند نن معاشره شه ګناه نه ویل کېږي نن معاشره ویلې ګندو د رب کائنات نه حیا نشتا د رب کائنات عظمت په سینې کې نشتا د رب کائنات قدرت متعلق یقین د مش کوټا دا کني معاشره شه ګناه چیرې کېدلا د مشتو سے نظر الله طرف ته چي کېدلا د مشتو سے نظر الله طرف ته چي کېدلا عزتمند دا د غرب کلام دا عزتمند دا د غرب کلام دا د ایمان مطالبه د ایمانیات مطالبه د جنت او د جهنم تذکرہ در تکای د احکامات مذاکره در تکای عزتمند د عبادت احکامات در تشي د اخلاق مذاکره در تکای دا قرآن مجنه دا زندگی غړي دا د الله کلام د مجنه دا زندگی غړي عزتمند اصل خدا دا عزتمند الله رب العالمین سمره کائنات جوړ کړی دي هر شی د پر خپل هدایت او د هر شی د کائناتی نظام په خپل هدایت قوانین لوندې په مدار باندې چلےږي میرسترګه سوره یاسین خلوص کې میرسترګه د رب کائنات ورکړی شوی هدایت په مدار باندې چلےږي شپږمی اوستری د الله رب العالمین ورکړی شوی هدایت په مدار باندې چلےږي مزکا او اسمانینا د رب کائنات ورکړی شوی هدایت په مدار باندې چلےږي سمندرینا دا د رب کائنات ورکړی شوی هدایت دي عزتمند لانډرا په دنیا شه مصنوعي شینا مشت سے جوړ دي موبایل دا کمپیوټر دا دغه سره خپل کاپی د هدایت په داس طریقې استعمال کاو په داسې طریقې استعمال کا رب کائنات په ټوله کائنات شه افضل ترین واشرف المخلوقات انسان پیدا کړه دغه انسان د پر هدایت او کاپی نشته دغه انسان د پر د رب کائنات ته طرف نه هدایت نشته افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون شتا عزتمند هدایت شتا عزتمند د الله د طرف نه کاپی او کتاب د انسان د انساني زندگی ته راول د پرا خمش طرح فرصت نشتا چې کولاوي کی مش طرح فرصت نشتا چې کولاوي کی شهر نه وړي استمند قرآن یو مستقله زندگی د میر نه وړي عزتمند دا خو اصل لا د بل طرف یا عزتمند خالی نه دا د بل طرف یا د خیر نه خالی نه دا خالی تلاوت کول یا د قرآن مجید یو د کول دغه د خیر نه خالی نه دی الله رسول فرمای چې کله یو بچای قرآن تکشینی و دیگه نباد استوز ورته چې بچی تروا بسم الله الرحمن الرحیم واغه بچای بسم الله په شریکی وته راکی حضور مبارک فرمای چې دې دې بچی میر پلور ټول ګناین الله معاف صرف په بسم الله ته راولې بنده چې کله بچای استوز سکشنی الف لام میم نه ورته شریک و الناس ته په نظر ورته یوت کړه نه دا الله رسول فرمای دې بچی میر پلور بروز قیامت چې د قبر نه چیږي د سور لسم شپږمې غونډه زالېږي د سور لسم شپږمې غونډه زالېږي یو دی که لکه دغه بچیونه چې یوت کړه دا دغه ته الله رب العالمین سویر کوي حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وچی ضرورن دا اللہ رسول پا خدمات شنوستوں وچی دا اللہ رسول نے پا خپل غیب بند دا خبر اورویدلا چی کلا وریز دے قیامت روشی چی کلا وریز دے قیامت روشی وچی دا قرآن و دا حافظ قرآن سرا پا ایک ٹیم بند ملاقات کئی چی دا کلا حافظ قرآن بند کابر اس پڑشی و دا کابر نارچیک شی د قبر نه حافظ قرآن ارچیک شي د قرآن په داسې حال سے د سره ملاقات کوي په داسې حال شي لکه یو سړی کمزوره غوندې و د هغې نه بعد د حافظ صاحب نه پته کوي هغه قرآن چا د سړي په شکل شي پته ونه کوي هل تعرفوني یا حافظ القرآن حافظ صاحب مو پېژنې دی ورته چې ما عارفو که زه ته نه پېژنم
او بیا ورته چې هل تعرفني مو پیژنې درته چې ما اعرفک زه ته نه پیژنم په درېیم ور ورته وي انا صاحبک القرآن زه تو د دنیا ملګری یم قرآن الذي ازماتک فی الحواجر هغه قرآن چې د ویډي ورځې مې په تو باندې په تنده تېرې کړي دي هغه قرآن اسهرت لیلک چې د تو باندې مې د ژمې شپې په ویښه تېرې کړي دي زه هغه قرآن یم سبا وخت دی چې سترګې کولاو کېدې ستر وخت به په مو باندې وې وګاوې دی چې سترګې باندې دی به په مو باندې وې هر تاجر د خپل تجارت نه نفع اخلي حافظ برسان نن دی وردا دغه نه بعد د میدان حساب ته وروالي د الله رب العالمین مخ ته ودرای و الله رب العالمین د طرفنا فیوضع علی راسه تاج الکرامه فیوضع علی راسه تاج الکرامه د حافظ قرآن په سر باندې د عزت او د کرامات تاج کښېږدی شي او څرنګه تاج د دنیا غوندې تاج نه ضوءه احسن من الضوء الشمس دغه تاج رڼا د میرو سترګې په رڼا نه زیاتی خالي تاج نه ویعطى الملک بیمینه د جنت همیشه حکومت په شیلو شوی ورکړی شي ویعطى الخلد بشماله جنت ته د همیشه داخلي ټیکټ د په ګس روز باندې ورکړی شي بس په دغه ځای باندې نه ویکسا والداه حلتین میر پلور یې وروړي او میر پلور ته الله رب العالمین یکسا والداه حلتین میر پلور ته الله پاک دوی جنتی جوړه ورغوندي سرنګې جوړې الله رسول فرمای لا یقوم لهما اهل الدنیا د ټوله دنیا انسانان رجما شي د ټوله دنیا سره سپین رجما کی د ټوله دنیا مال او دولت رجما کی د ټوله دنیا مزکا او تناب کی او پکمات باندې خرڅ کی د دنیا هیرو او جواهرات رجما شي انسانان رجما شي ټوله دنیا انسانان رجما شي هغه مردگان رجما شي چې نن نمک شه سمره تیر دي موجوده رجما شي د ورځې د قیامت رسدا ټول رجما شي الله رسول وی چې دغه جوړه قیمت ادا کول چې د یوې جوړې قیمت ادا نه کړي د یوې جوړې قیمت ادا نه کړي دا چاته د دنیا باندې حکومت کوین کی بادشاہ تا نه وزیر اعظم تا نه وزیر اعلی تا نه عہدیدار تا نه صدر تا نه د دغه بچی ته چې د موت سترګې ته نه پروز چې د کوم بچی د موت سترګې ته نه پروزي پورز د قیامت باندې د پسار باندې د محشر میدان وي عزت